کچری ستاسو خارښت وي او دا خارښت تاسو ته د شپې په ټایم کې ډیر زیاتیږي او کم خارښت چې ستاسو د ګوتو په منځو باندې راځي یا ستاسو کم تخرګونه دي په هغې باندې راځي کم ته چې ارم پیټ فیلی شي او د دې سره ستاسو سپینې بغنې دي په هغې باندې راځي نو دې خارښت ته موږ په میډیکل کې سکیبیز بیمارۍ وایو او دا یو داسې بیمارۍ دی چې دا د یو انسان نه بل انسان ته ډیر په اسانتیا سره ځي کچرې د هغه سرمن د هغه سره ټچ وه یا کچرې کپړې د کپړو سره ټچ وي یعنې دومره په اسانتیا سره دا جراثیم زی کم ته چې سکارکوپیس کیبای ویل شي او دا جراثیم داسې جراثیم بیا آبادی زیاتوي ستاسو په سرمن کې چې ستاسو سرمن ته دننه وځي په هغې کې انډې اچول شروع کی او دا آبادی زیاتول شروع کی نو کله هم چې چاته دا بیماری شوي وي او دا بیماری ورته وي او دا خارښ ورته وي نو د دې سره کله هم چې تاسو ته ډاکټر میډیسن کریم لوشن وغیره درکړي نو په خپل ټایم او په احتیاط خو به هغه هسې هم استعمالوي خو د دې سره ضروري خبره دا ده چې کمې کپړې بسترې هر قسم کپړه ستاسو په کور کې دننه وي او ستاسو کور کې ټولو ته خارښ لګېدلی وي نو ټولې کپړې بسترې تولیې هر څه په ګرمو اوبو باندې مکمل ووینځي دویمه ضروري خبره دا ده چې هغه څیزونه کم څیزونه چې وینځلی نشي نو هغه به تاسو په شافر کې بند کړي او 72 غنټو دپاره مطلب 3 ورځو دپاره تاسو به هغه میر ته خامخا ورکړي چې دا جراثیم ختم شي ترېنه او د دې سره که چېرې ستاسو نوکان غټ وي نو دا به کټ کړي کله هم چې تاسو ته دا خارښ وي او تاسو خپله سرمن بیا ګروئ نو د دې سره ستاسو په سرمن کې زخم راځي چې دا ستاسو د خارښ زیاتېدو نور هم چانسز ډېر زیاتېږي د دې سره هر سهار به تاسو لمبېږئ او صفا کپړې به چینج کوئ صفایي چې تاسو بهتره شي او هر څه مکمل صفا شي او تاسو میډیسن کریم لوشن وغیره استعمال کړئ نو دا خارښ ختمیږي که چېرې تاسو ته وي یا په کور کې ټولو ته وي یا که چېرې یو دیره وي په هغه کې ډېرو انسانانو ته وي نو ټولو ته په یو ځای باندې علاج او په یو ځای باندې دا احتیاط صفایي کول ضروري دي